لوبه خو اوس ګرمه شوه. علمي ګنډافورو دا اعلان کړی دی د ډي چوک کې کوم کسان شهیدان شوي دي او هغو دپاره 1 کروڑ روپۍ زه اعلان کوم. علمي ګنډافور هغه ته میلابېږي ځکه چې د هغه به د کور مشران او د کور کار به ودرېږي. نه د ده دپاره زه 1 کروڑ روپۍ انعام ورکوم. او بله خبره دا ده چې علمي ګنډافور 1 کروڑ روپۍ اوس هم کمې دي. ما لیدله چې ما ډېرې ورکړې وې 1 کروڑ روپۍ ځکه دوی وینه ورکړې ده عمران خان دپاره او 1 کروڑ روپۍ اوس هم کمې دي ځکه چې پی ټي آی پارټۍ سره ډېر ظلم شوی دی ځکه چې بېګا په توره شپه کې هغو پراته وو نو د 3 ورځې اقتدار سړکونه بند وو هلته ورسېدل او بیا دې وخت کې چې کوم وخت کې علمي ګنډافوره د دې هلته ناست وو لوټونه یې ورته بند کړو او بیا څلور طرفه فورا په وشلو هر لړۍ ډېر زیاته سختو سره مخ ته شوې وه. داسې د الله پاک چا سره هم نه کوي ځکه چې دوی سره پی ټي آی پارټۍ ډېره په سخته په مشکلات ګیره ده او د هغه چې عمران خان لپاره ټول کارکونان اوت عمران خان به موږ راخلاص کړو هغو سره داسې ظلم وشلو نو تقریبا 300 مړي کې شهیدان شوي دي. نو دې پی ټي آی پارټۍ کې په یوه شپه باندې داسې په کوم ملک کې شوي ته ما ته دا ووایه په ملک کې هم نه دی شوي. پاکستان کې په 300 مړي وشلو په یوه شپه کې هغه خپل منځ کې داسې حالت یې نو ځکه چې پی ټي آی پارټۍ دغه وخت کې چې کوم مشکلات سره ګیره وه او هر طرفه ډزې کېدې چې هر کسان راولي د پوځ نو دغه منځ کې کښېني ډزې په هغو مخامخه مشکلات سره تختی به نو هغه بیا هم لږ ځان ډېرو کسانو توره کړی چې او د دا ځای پرېښی دی او دا کوم چې پاتې شوي په هغه شهیدان شوي دي هغه ویستل شوي نو دا سخته په هېچا باندې نه راولي. بل دا ویډیو تاسو سره شریکه کړم ځکه چې پی ټي آی پارټۍ باندې نن سبا ډېر ظلم کېږي. هغومره پښتانه چې د علمي ګنډافوره سره تللي بشره بیبي تللي وه نور مینهګان تللي وو نو ټول عمران خان دغه هم تللي او دوی سره تللي وو نو ډېر زیات ډېر مشکلات سره بیا هلته مخې ته شو یو خو لاره کې د غریبانو ډېر زیات ډېر تکلیف و لارو کې مشکلات و نه هوټلې ته بند کړی وې هر څه بند و او دوی هماغسې روان او پس کېدل نه خو دې وخت یوه دوی سره دا حادثه راغله او په شپه کې نو ډېر او ورځې د پوځیانو دوی ټولو غاړې ورکړې او شپې سره بس فایرنګونه پې وشلو شلنګ پې وشلو او ډېر مشکلات سره مخ ته شوي نو داسې د الله اجازه سره که داسې به کوم ملک کې شوي تاسو سوي په یو ملک کې داسې فلسطین سره هم داسې ظلم نه شوی په یوه شپه کې 300 مړي نو لکه کوم کار چې پی ټي آی کارکنانو سره وشلو زه په ډېر زیات ډېر په دې باندې خفه شوم دا څنګه مسلمان څنګه وژني بل مسلمان راپاسي بل مسلمان وژني په کوم هغې وژلي پر امن احتجاج او دیو تی پر امن احتجاج باره کې اسلام آباد ته موږ ځو او دیو داسې ظلم سره کړی دی نو خامخا د پښتانه دي دیو بچي به وي دیو پلاران به وي نو په یوه شپه کې دومره بچي سره خلخواري کوي راغټ کې او د دې ورځې راغټوي خلک نو دا ویډیو ما تاسو سره شریک کوم ویډیو مخکې ما ګورو سره لازمي شریک ویډیو کتل ډېره مهرباني والسلام.